السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. څو مهم وروستي خبرونه بیا هم راسره واورئ. بایډن به د ټرمپ غوندې کار هیڅکله ونه کړي. امریکایي بزنس سټنډرډ ورځپاڼې افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په هکله د بایډن او ټرمپ پرتلنه کړې ویلي چې بایډن د ټرمپ غوندې نه دی. ورځپاڼې ویلي بایډن کولی شي چې د ټرمپ پر قدم ولاړ سي او په بیړه له افغانستان څخه سرتیري وباسي، خو دا کار به هیڅکله بایډن ونه کړي. سرچینه وایي کوم کار چې ټرمپ په بیړه کار بایډن یې غواړي په کراره یې ترسره کړي تر څو له افغانستانه خپل سرتیري په مسؤلانه توګه وباسي. په وړاندې سویو معلوماتو کې راځي بایډن یو ځل ځان خبروي چې د دوی له وتلو وروسته خو په افغانستان کې کوم خطر متوجه کیږي نه وي او یو ځل بیا خو به دا هیواد د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. بل مهم خبر صالح تر ټولو لویه اشتباه د 15,000 طالبانو خوشي کول وو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال په خپلو ځا څرګندونو کې یو ځل بیا د طالب زندانیانو پر خوشي کولو خواشیني څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې له د جملې څخه یې ډېری بیرته جګړو لیکو ته تللي. امرالله سرې د کابل په کودرمن کې هغې غونډې ته خبرې کولې چې د جمهوریت ملاتړ راټولو شوي وو. هغه وویل تر ټولو لویه اشتباه دا وه چې موږ د طالبانو 15,000 زندانیان خوشي کړل او له هغوی څخه یې 15 سلنه بیرته د جګړې ډګرونو ته ولاړل. هغه ویل بیا به داسې اشتباه تکرار نه کړي. ښاغلي سړی د ترکیې غونډې په هکله ویل چې د ترکیې کنفرانس مهم مسایل له وخته مخکې ټاکنې او اوربند دی. هغه ویل په دې اړه یې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې چې اوربند او ټاکنې به د دې غونډې د اجنډا مهم برخې وي. بل مهم خبر قوي ضمانت به څوک وي چې امریکا وباسي. امریکا اوس په دوه کې حیرانه ده. ځینې ورته وایي هله سرتیري وباسه، ډیری بیا ورته وایي ځان مخکې لوه په پردۍ جګړه کې، خو کومه پایله درنه ده. تر ډیره بریده هیوادونه سیمه او په دننه سیاسون او نظامي امریکایان په دې عقیده دي چې امریکایي سرتیري باید په افغانستان کې تر یوې مودې میاشت سي ځکه اوس په دې هیواد کې ناامني زیاته او حالت خراب دی. تازه ډي میل خپرونې د امریکا څېړونکو له خولې لیکلي چې امریکا په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه وځي نو ډېر دروند پور به یې پرې کړي. دوی ویلي که چیرې کلک ضمانت نه وي نو د سرتیرو ایستل خطرناکه او امریکا به د ضمانت په نه درلودلو سره لوی پور پرې کړي. بل مهم خبر عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا نن هم د ترکیې ناستې لپاره د توحید شوي طرحې پر نهایي کېدو کار کوي. تېره ورځ د مصالحې عالي شورا کې د استانبول ناستې لپاره د واحدي طرحې پر جوړېدو چې زلمي خلیلزاد او د افغانستان نورو سیاسي مشرانو او رهبرانو هم حضور درلود مجلس شوی، خو توحید شوي طرحه نه ده نهایي شوي او په پام کې ده د واحدي طرحې د نهایي کولو لپاره نن هم ناسته ترسره شي. زلمي خلیلزاد په داسې مجلس کې د سولې لپاره له هغې اجماع چې د ملي مصالحې عالي شورا تر چتر لاندې جوړه شوې ملاتړ کړی او هیله یې ښودلې چې ژر پر یوې هادې طرحې توافق وشي. دوستم که سوله سر وخوري جګړه پیلوم. عبدالرشید دوستم وایي سره له دې چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې دي خو وسوال طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی او دا په هیڅ صورت نور د منلو وړ نه ده. هغه ټینګار کړی چې د له اروپا او امریکا څخه د راغلو رهبرانو غوندې نه دی او که د سولې پروسه په ځانګړي ډول د استانبول ناسته یې بې پایلې شوه نو پخپله به جګړې ته ولاړ شي. او د افغانستان د ملي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په انقره کې د ترکیې د پارلمان له ځینو غړو او په دې هیواد کې له ځینو افغان محصلینو سره په یوه ناسته کې ویلي که د استانبول ناسته یې بېپایلې شي او ځل بیا جګړه تحمیل شي نو دی به د جګړه مارانو پر ضد جګړه پیل او سخت به یې وځپي. که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.